د می 18 د موزیم نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کابل کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه چې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د سرپرست وزیر په شمول پکې یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. مولوي خیر الله خیرخوا د خپل وینا پر مهال د تاریخي آثارو پر اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره په زرګونه تاریخي آثار ملي موزیم ته راوړل شوي دي. مختلفو هیوادو ته خلک سفرونه کوي، په لومړي لیدلوري او په لومړي هدفونو کې همدغه تاریخي آثار وي چې خلک د هغه نه لیدنه کوي او دا ټول خلکو ته اهمیت لري. همداراز دغه د حفاظت او دغه د ساتلو او دغه د ترمیمولو د خوندیتوب دغه لومړیتوب هم باید د ټولو سره ورسره وي. د افغانستان اسلامي امارت چې راغلي دي په دغه درو کلونو کې تقریبا شاوخوا 15,000 آثار قدیمه چې د ولایتونو او مساینک سره نقل شوي دي او د موزیم ته 15,000 انتقال د نورو ځایونو څخه د 2,000 ترمیم 1.5 د قاچاقړونکو د لارو څخه د لاسو سره ایستل شوي دي. په ملي موزیم کې د لارښود برخې مسؤل عین الدین صداقت وایي چې په ورځني ډول د بهرنیانو په شمول 150 کسان له ملي موزیم څخه لیدنه کوي. نوموړی وایي په ملي موزیم کې بیلابیل تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي او ځینې داسې آثار هم پکې شته چې قدامت یې تر 50,000 کلونو رسیږي. ما در موزیم ملی افغانستان آثاری از دوره‌های مختلف موږ د افغانستان په ملي موزیم کې د بیلابیلو دورو تاریخي آثار لرو. مثال د اسلامي دورې، د کوشاني دورې، د یونان باختري دورې، د برونزو دورې او د تیږو دورې آثار دي چې نندارې ته مو وړاندې کړي دي. په دې کې بیا چې ډېری تاریخي قدامت لري هغه د برونزو او تیږو دورو تاریخي آثار دي چې د هغوی لرغونتوب تر 15,000 کلونو څخه ډېر دی. په ورځني ډول د بهرنیانو په شمول ملي موزیم ته شاوخوا 150 کسان د نندارې لپاره راځي او دلته موږ د دوی لپاره مسلکي لارښود لرو چې دوی ته همدا تاریخي آثار ورپېژني. په ملي موزیم کې محمد ابراهیم د موزیم د لارښود په توګه دنده لري او سیلانیانو ته د موزیم د تاریخي آثارو په اړه معلومات ورکوي. نوموړی وایي ډیری بهرنیان چې له موزیم څخه لیدنه کوي د چین او جاپان هیوادونو دي. روزانه 100 نفر بیشتر ما په ورځني ډول دلته له 100 ډیر سیلانیان راځي چې په دې کې 10 یا 40 سلنه بهرني سیلانیان وي. په دې کې بیا هغه بهرنیان چې تر نورو شمیر زیات دی هغه د چین او جاپان هیواد څخه دي. دوی ډیری د مساینک له تاریخي نندارتون د نوي چې پرانستل شو د برونزو او دغه راس له نورو لکه د هزار شهر باختر په نوم چې د له دې څخه ډیره لیدنه کوي. د ملي موزیم مسؤلین وایي د بهرنیو سیلانیانو له ډلې ډیری د چین هیواد څخه دي چې د افغانستان له ملي موزیم څخه لیدنه کوي. ریشو چینی سیلانی ده چې په لومړي ځل افغانستان ته راغلی ده. نوموړی وایي我第一次来到阿富汗，然后呢，我现在在زه په لومړي ځل افغانستان ته راغلی یم او له ملي موزیم څخه لیدنه کوم. په دغه ملي موزیم کې لرغوني اثار دومره ډیر نه دي خو بیا یې هم پر ما ژوره اغیزه وکړه او دا به زما لپاره ځانګړې خاطره وي ځکه له دې اثارو څخه د افغانستان تاریخ څرګندیږي. هر څوک چې افغانستان ته راسي دوی له ملي موزیم څخه لیدنه کولی سي. زما پاند د ملي موزیم کولی سي د لا زیاتو اثارو ښوونه وکړي او رنګارنګ فعالیتونه ترسره کړي تر څو چې سیلانیان پکې ګډون وکړي او د افغانستان د تاریخي اثارو خوندیتوب په ګډه وساتي. د موزیم نړیواله ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو اثارو په اهمیت پوه شي. سکال په کابل کې دغه ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په ملي موزیم کې د برنس دورې او وی خانم په نامو نندارتونونه هم پرانستل شول. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.